دنیا کې الله تعالی تکلیف پر خپلو نیکو بندگانو زیات راولي چې کله د دې مځکې پر مخ باندې وګوره چې کم چا باندې زیات تکلیفونه دي په معاشره کې سړی ته دا معلومیږي چې دا د الله تعالی نیک بندگان دي ځکه د دې تکلیفونو په خاطر الله تعالی د دې ته خپل قرب ور نصیب کوي الله تعالی دوی ځان ته قریب کوي الله تعالی دوی ځان ته نږدې کوي د دې وجه تاسو ته مثال پیش کوم تاسو ګوره کور کې معصوم بچي هغه سهار چې راکشيني نه مور او پلار هغه مکتب لاست هغه اسکول لاستی هغه مدرسې لاستی هغه معصوم چې ورسي اسکول او مکتب او مدرسې لا نو هغه د سهار سره د قیدی پشان د درغرمی پوری او د ماپښین سره د قیدی پشان د درمازیګره پوری چې کله هغه باچوم بچي مدرسې له استي نو مور د هغې سره زور کوي پلار د هغې سره زور کوي مشرور د هغې سره زور کوي د هغې ماشوم په دې وخت کې په دې سر نه خلاصېږي د ماشوم دا عقیده یي چې زما سره څومره ظلم او تجاوز کېږي نو ځکه هغه چغې هم کوي هغې بغار هم کوي هغې فریاد هم کوي لیکن چې کله لږ لوی سي او د تعلیم په خوند باندې پوسي او د تعلیم په ګټه باندې پوسي نو د هغې په دماغ کې دا ورسي چې هغې پلار زما سره څومره وسیله کوله هغې مور زما سره څومره وسیله کوله هغه مشرور زما سره څومره وسیله کوله چې هغې په هغه وخت کې زه د تعلیم پر طرف را استولم د مکتب و مدرسې طرف ته را استولم او که چیرې هغې په ما تعلیم نه وای کړی هغې په ما باندې مکتب نه وای ویلی هغې په ما باندې مدرسه نه وای ویلی نه معلوم چې نن زه د کومو خلکو په قطار کې وای دا غرکم الله تعالی چې کله یو بنده سره احسان کوي او بنده ته په آخرت کې لوړې درجې ورکوي او بنده ته الله تعالی د لوړو درجو اراده لري او بنده په دنیا کې په خپل عمل باندې هغه درجو ته ځان نشي رسولی اختیاري مجاهده بنده نه کوي چې خپل اختیار باندې دومره عباداتو کې چې هغې هغه منزلونو ته هغه لوړو درجو ته ځان ورسوي نو الله تعالی اضطرارا پر هغې تکلیف کښېږدي کله د هغې زندګي په ناجوړي کې کله په مسکنت کې کله په پریشانی کې کله په بل غم او په کلفت کې وي او په تکلیف کې مبتلا وي نو د هغې تکلیفونو په خاطر باندې الله تعالی هغې بنده هغې لوړې درجو ته ورسوي چې دی پر هغه تکلیفونو باندې برداشت وکړي پر هغه تکلیفونو باندې صبر وکړي په معمولي صبر و برداشت الله تعالی هغه انسان ته ډېر لوړ منازل وله ورکړي نو د مرګ بعد به دې بنده ته سر به دې بنده په دې خبره باندې پوسي او د بنده په دې خبره باندې سر خلاص سي چې د زندګۍ په دورانیه کې چې الله تعالی پر ما باندې کم تکلیفونه راوستل یا زما زندگی په بیماری کې تیرېدله یا زما زندگی په مسکنت او پریشانی کې تیرېدله د هغې په عوض کې الله تعالی ما ته دا نعمتونه او دا د جنت درجې او دا را نصیب کو زما دپاره څومره لوی اعزاز و انعام دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یود اهل العافیه چې کوم خلکو په دنیا کې تکلیفونه نه دي لیدلي هغې د عافیت او د راحت زندگی تیره کړې ده چې کله د قیامت په میدان کې د تکلیف جنو انسانانو ته الله تعالی نعمتونه ورکوي دی به دا تمنا کوي لو ان جلودهم قد قرزت بالمقارز کاش زموږ بدنونه په دنیا کې په غچانو غچې سوي وای او موږ تکلیفونه لیدلی وای او موږ غمونه او مصیبتونه لیدلی وای خو نن دغه نعمتونه او دغه لوړ درجې او د الله تعالی دغه انعامات دا زموږ په نصیب سوي وای نو ځکه دنیا کې که الله تعالی پر چا باندې نعمت تکلیف راولي او مصیبت راولي ډېر ځله الله تعالی د هغې سره وسیله کوي او دا د الله تعالی د رحم علامه یي ځکه د دې په عوض کې الله تعالی هغه بنده د مرګ بعد د قیامت او د جنت په لوړو درجاتو ته رسوي او هلته د نصیب و قسمت ور جوړوي